ابل ورځ یو سړی راغی یو مسئلې تپوس یې وکړو. مسئله دا تپوس وکړو چې یو سړی دی هغه ښځې ته 3 طلاق ورکړي. نو اوس اخ پیمانه ده. نو ما ورته وی چې اوس پیمانه ده نو زه د پیمانتیا څه علاج وکم. که ترمیم پکې کول غواړي خو ورشه د پاکستان قانون کې په ترمیمونو پیتی کړو او بیړای ولا غرق کړه هغه لا ورشه. شریعت کې ترمیم نه کیږي چې د 3 طلاق ورکړي دي عمل چې د اړه سره تعلق لري. واحد شی طلاق دی چې د اړه سره تعلق نه لري. که په ټوکو کې د ښځې ته ووایي چې یو 2 درېیم در باندې طلاق شو په ټوکو کې دی کوم ما پورن خطه نه جی تاسو بس چل کوئ نه جی تاسو بس چل یو غنټه زما د اړه دی خپلې لراوس او سړی ډیر شریف سړی دی تاسو بس چل کوئ والکه د خدای خاطر او کما پرېده ز نه پويګم ز مولا نه ما چرته بل مولا لا ورشول نه تی ما ته خودلې اخزم ویل چې دنه تاسو کو میړې نو 10 کړم نوړه کې می خیال کول چې دا اوس د سړی زوی نه دی مال خزه خاون دواړه په دې راضي دي چې دنه تاسو کا زما په فیصله ویالیو مالور شاه خزه راواله چې دلته چا طالب ته نکاح کما او ور سره شپه تیر کی او سبا له غ طلاق کی او 3 میاشتې د تیر شي بیا بد ترواش ور شاه خزه راواله بس چت پاسې دولار نو باندې سړی بالکل د سړی زوی نه په خبره نه پويږي سړی وی په اشاره پويش په اشاره خبره دې کړې نه چې هغه په بیا پوي بعضی سړی د مچای غوندې بدر پورن خطي لکه څه عقل او کاس سوچ نو زمونږ وطن د دینی او دنیایي دواړو تعلیمونه مبرع ده ایس نشته چالکانی ډنډه ګولای کوي او چې ځوانان شي صاحب دا چې دا موجوده ځوانان ګوري چې په څه قهر اخته دي بیا دغه کار کوي او چې زاړه شي صاحب بیا به ټوخیږي د مولا د غاړې غوربي په جمعات کې بناستي او مولا به 2 سپېږمو ته راغلی دا داستاسو ژوند او دام زندگی ده اس پوی نشو رحمان بابا ته چاوي سال دی چې دلته پروتي هغه ورته خبر نه يم چې را وستم لکما خبر نه يم چې را وستم لکما اوس مکم طرف تاستوي چې دروما لکړون چې لاس دبل پوګه کېګ دی اس جوور الوړ نوي ور معلومه ټول وړاندې دبل پوګم لاسي خده اس پتراتن لګي چې په لوړه می خېږي او که په جووره به کوزي عزیزانو خپه نشي خدای پرستای چې موږ نه د انسانيت بوی موته ده بوی هغه بوی را کې نشته دا ځکه زه د خپل ملک دا خبرې کوم چې ما د دنیا د ملکونو خلق کتلی دي زه ډېرو ملکونو کې ګرځېدلم او ما د دنیا خلق کتلی دي داسې بیکار او بے عقله او بے ضمیره قوم ما دنیا کې نه دی لیدلی لکه د پاکستان چې نو دا اوس اسې چونکې جمعې ورځې زه
وحی باندې میں بات شروع کړی دی یا قرآن نزول زما 99% دا خیال دی چې دې کې طالبان وغیرہ چی شاید چې په خبره به پويږي نور ما خیال دی چې په خبره پويږي نه خپه نشي ولی نه پويږي ځکه نه پويږي چې تا د پوي د پاره څه اسباب نه دي جوړ کړی لامبو د نس دا او دریاب ته د ټوپ کړي دي نو چې لامبو نه درځي او دریاب ته ټوپ کې خلاړې غرق شوي کنه نو مونږ لامبو نه زده کړي او دنیا ته راغلي یو نو دنیا خو دریاب دی دریاب تراله او لامبو د نس دا نتیجه دا چې غرق بشي او تباہ بشي